خان جی زما د مور اپریشن دی او مال د هغې لپاره قرض روپۍ پکار دي په دې ټول کلي کې مې په تاسو سترګې خوږې شوې ځکه تاسو له رالمه ځوانه دا روپۍ زه له ونه نه راشو کومه انۍ په پټو کې کرمه او بیا ستا مور نه جوړه ده ځان وله غم کوه که نه زه چاله قرضونه نه ورکومه دا شیزونه ولې واخلې زموږ څه دی استاد ما دې خپل شیزونه نه درکومه فقط دا خو زموږ د روح په شان دی 100 روپۍ نه زه کولی شیزونه زما بابا به ورته وایي چې غریبانو مدد کوي چې ولې چې دا زموږ فرض دی او بکه زه خپل شیزونه خورم نو تا نه درکوم ته به راکړېږي زمړه ښه ټیک ده ما له هېڅ هم به راکوه راځه چې ځو مرګرو ډېر روپۍ پیسې مو وګټلې او نور هم ګټم ټول به په هیش ماش کوو او چې زه ژوند یم مزې کوئ مزې خان جي ستا د برکته خو زموږ ژوند په مزو کې دی خدای شته چې دا زړه مې ته دعا کوي دعا وکینه مړه ما ته دې پته ده زه دې پیژنم ته ما ته دعا نه کې زما پیسو ته دعا کې زما پیسو ته خان جی د مارکیټ په بیه کې یو کس مسله جوړه کړې ده او بیه زموږ د ګوتو نه وباسي څه ورسره وکړو زما خیال دی چې دې مرګ په سر راغستی دی لاړ شئ او داسې سزا وله ورکوئ چې دا نور خلک ته عبرت واخلي عبرت چې بیا د دې علاقې یو سړی د وقار خان په کارونو کې ګوتې نه وي لاړ شئ هر یو مارکه چې دا هغه اس ام 57 کوه هر یو هغه اس ام 57 او دا دې نه ټول چې کارټن نه خالي باندې نشي کوم کارټن خالي باندې پیغام فری اس ام 57 اس ام 57 هغه قرار باندې ځان یو ټیک شو ما څنګه کارټن خالي خالي بس پاتې ده کم لګیدل یاده مرګه استاد څومره فیټینګ کړی پاره باندې مارکه نه ولا غوړي او شمار مو ټول ورته اس ام 57 ولګي او اس ام 57 ټول ولګي ټول باندې صحیح دی لګول ها صحیح دی کوم نه لګیدل دا چې دی خالي ټیک ته دا شاته په څه کې راځي د ورځې جوړې صحیح دی السلام علیکم وعلیکم السلام استاد اپیټې میم شمار کړی او مارکې میم ولا غوړي جی کور ته زما ته دی دی اسلام بګر زه به تاسو بس کور ته درغلم خو هغوی دې تل کارله ستاسو سره مې کار وخه ده چې ته مخې لراله وایه که نه خیر خو دی زه ستا څه خدمت کولی شم او بګر صاحب نو څه پټ پناه خو دوه میاشتې شوې بېروزګاره شوی یم د روټۍ درک راکړ نه لګي دوه ورځې شو چې ماشومان مې د ساړو څه خوړلي یم ورور فکر مه کوه زه م اوس د دیاړۍ نه رالمه په دیاړۍ کې راله دغه 1000 روپۍ راکړې ته واخله په دې به کور ته څه نه څه ویسې او د دې نه علاوه هلته بیا سمیر سوپر سټور دی د هغه نه به په قرضو باندې راشن راواخلو او کوشش به کوو په قلاره قلاره به ولور کوو زه به لاړ شمه آرام به وکړم او ته بېغمه شه الله به خیر کړي الله به خیر کړي الله فرمان
یا الله ته زما سره ښه وکړو خدایه یا الله تو سره ښه وکړې یا الله خان جي بهر یو کس راغلی دی او ستاسو سره میلاوېدل غواړي ورشه لکه او رای ولا ډېره ښه ده خان جي ځوانه څه دي خان جي زما د مور اپریشن دی او مال د هغې لپاره قرض روپۍ پکار دي په دې ټول کلي کې مې په تاسو سترګې خوږې شوې ځکه تاسو له رالمه ځوانه دا روپۍ زه له ونه نه راشو کومه انې په پټو کې کرمه او بیا ستا مور نه جوړه ده ځان ولا غم کوه که نه زه چاله قرضونه نه ورکومه ودرېږه ځوانه پوره خبره خو واوره که نه جی خان جي ما د قرض روپو نه انکار وکړو او بیا پیسې خو د کاروبار دپاره یي که نه خان جي ستاسو په مطلب پوه نه شوم مطلب دا دی چې یوه به وړې او دوه به راوړې ها مطلب په سود باندې به یې راکوئ او زه ورته ګټه او کاروبار ویم او تاسو ورته سود وایئ خان جي ما ته پته ده چې دا یو لویه ګناه ده خو د خپل مور د ژوند د بچ کېدو لپاره به دې ته غاړه کېږدم هلکه دله روپۍ ورکه او اګریمنټ یې سین کا د کور کاغذونه به دې کېدې ګورئ ډېره ښه ده خان جي راځه لکه یارک ابوبکر دا بیا څه په خدمتونو سر شئ یارک ابوبکر ځان دې په خدمتونو مړ کو دا بیا څه په بېګارونو سر شئ بس دې مرګري ته د مدد ضرورت و نو ما یې راشه د ده مرسته وکړه او خپل وخت یې مه دیږه د ځان یې ټیکهدار رخ کړی دی د خلکو ټیکه دې اخیستې ده وقار خان تاسو ته څه پته ده زه چې د دې خلکو خدمت وکړم او ما ته څومره سکون میلاویږي نو تاسو ته پته نشته او څه پته لګي چې څه وخت د چا دعا قبلېدی شي ښه ستا په دې فلسفو زه نه پوهېږم خو چې وزګار شي ډېرې ته خامخا راشه ستا سره مې ډېر ضروري کار دی پوه شوې که نه د الله په امان ابوبکر ته ما له دې لپاره راغوښتی چې بیا ته خو زما د بچپن دوست یې که نه او د کار سړی خو چا ته نه کار نه دی اخیستی خو 24 ګنټې د خلکو خدمتونه او ستا پیسې دي او دا خلک د چا خپلېږي نه ګورې وروره وقار ورور په خبره دې پوه نه شوم ویل څه غواړې ویل دا غواړم چې ما تا په یو سکول کې سبق ویلی دی او زما ډېر قابل وي خو نن وګوره ستا سره څه دي د ژوند په دې سخت حالاتو کې اوس هم په مزدورۍ پسې ګرځي او که بیا ما ته وګورې مال حال شته نوکر چاکر شته ګاډی بنګله شته داسې هېڅ کمی نشته ما سره هر څه برابر دي وروره الله دې ستا په مال حال کې نور هم برکت واچوي او بیا زه په تا ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم وروره ته خو په ما خوشحاله یې خو زه په تا نه یم خوشحاله زه تا په دې حال کې نشم لیدی زه ستا دپاره څه کول غواړم وقار ورور مطلب څه دی ګوره ابوبکر ستا په دې علاقه باندې یو نوم پروت دی خلک دې په امانتدارو او دیانتدارو کې حسابوي
او بیا ماته ستا غوندره سړي سخت ضرورت دی او نورې سم مه کوه راشه او زما سره بارګین کې کښېنه ستا ته به ستا رسید اړي یو په دوه میلاویږي ځانه به کور هم واخلې او د بچو د مستقبل سوچ هم وکړه وقار ورا خفه کېږه مو ته زما په سر ګڼکپي کول غواړې او زما د اعتماد نه فایده اخیستل غواړې او بیا زه ستا د سود ستا د معاملاتو ستا د بارګینینګ ستا د نرپلو او ستا د ټول حساب کتاب نه خبر یم او بیا زه په دې خپل حالات کې خوشحاله یم او د الله لاک لاک شکر ادا کوم لاک لاک شکر ادا کوم او تا ته مې دا نصیحت دی چې دغه لاره پرېږده ولې چې سود د الله مقابله ده او د الله مقابله چا هم نه ده کړې لاړم نه د الله په امان اے ابوبکر خبر اورا خبر اورا السلام علیکم وعلیکم سلام خیر برابر او بکر خبر شي نه کنه د سنه وقار ډیر سخت بیمار شوی دی او کینسل بیماری ده دا مرګري د ټول پشاشوي دي او څو کسان ته پیسې مخکې اوهو دا څه وی یار په دې باره کې خو موږ له سوچ کول پکار دي زه د تنظیم مرګرو ته یم چې خواله لاړ شو او څنګه مې وکړو دا خو ډیر بد وشو یار دا خو ډیر بد وشو وقارور وست طبیعت څنګه دی بس رور مرګ ته شپې ورځې سبا کوو پتا دومره سخته راتله او ماته دې نه وي دا زما د عمل سیره ده او بیا ستا خبره چې د الله سره چا مقابله کړې ده او بیا زه د دې حالاتو ذموار په خپله یم بیا تاسو له مې ولې تکلیف درکوو داسې مو وایه ورور الله ته چې څوک خوښ شي د بیماري پرې راولي او د بیمارۍ په ذریعه دې ګناهونه ورېږئ او بیا الله طرف ته متوجه شه د الله نه معافي وغواړه الله به خیر کړي کاش ابوبکر چې ما ستا خبره منله وې او د سودونو او د خراب کار نه مې منع کړی وې او ستا په شان د خلکو خدمتونه مې کولی نو نن به ما دا ورځ نه لیده ما د الله تعالی د رحمتونو شکر نه ادا کړی په دې ډېر ستومانه یم رور حوصله ساته الله به خیر کړي او بیا ما ستا دپاره د تنظیم ملګري راوستي دي چې همیشه یې خلکو له د سختې په ځای کې لاس ورکړی دی الخدمت فاونډیشن زما امید دی چې ستا علاج په ښه نښه هسپتال کې وکړي او چې بیا ته جوړ شي نو بیا به د خلکو خدمت کوې که نه ابوبکر زه ستا سره واده کوم که الله زه جوړ کړم زه به د خلکو خدمتونه هم کوم او بیا ستا غونده کې درمن دوست دی الله په دې دنیا باندې ښاد او آباد ساتي یار چې د بل په درد دردمن شي درد هغه دی د خپل ځان په درد حیوان هم ښه پوهېږي السلام علیکم زه د وادي سوات واینس ابوبکر ډېر شکریا ادا کوم چې هغه زموږ سکای هک پبلک سکول ته راغی او د خپلې خاکې په ذریعه یې زموږ سکول انټروډیوس کو ډېره مننه شکریا د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم